آیت نمبر 102 دی واتبعوا ما تتلو الشیاطین. الله تعالی دلته فرمایي چې هغوی اتباع وکړه د هغه څه چې شیطانان به لوستل د سلیمان علیه السلام په حکومت کې. دا څه خبره ده؟ سلیمان علیه السلام په دور کې د جادو دا خبره ډیره زیاته وه. جنات شیطانان به د اسمان نه ځان خبرې راوړي او کاهنانو ته به وي. د بني اسرائیلو په دې خبرو ډیر زیات شوق پیدا شوی او داسې ټول کتابونه چې جادو وایي نو سلیمان علیه السلام دا ټول جمع کړل په یو صندوق کې بند کړل او خپل تخت ته لاندې یې کېښودل. حکم یې ورکړ چې نن نه پس به څوک داسې ونه وایي چې جنات علم غیب لري، که چا وي نو هغې ته به سزا ملاویږي. چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو څه قسم لکه داسې علم نجوم کتابونه چې وو دا له تخته لاندې خو جمع وو. د دې په باره کې یو جن شیطان انساني شکل کې یهودو له لاړو هغې ته یې ویل چې زه تاسو ته خزانه ښیمه چې د خلکو یعنې خلکو هغه ځای کې چې خلکو بیا هغه ځای وکړستل نو هغه کتابونه یې راوباسل. شیطان ورته وایي چې تاسو وکتل چې سلیمان علیه السلام د کتابونو په ذریعه باندې په جنات انسانان ټول خلکو حکومت کو. یعنې خلکو کې دا خبره مشهور کړه چې سلیمان علیه السلام هم جادوګر و او د دې په ذریعه حکومت کو. نو اوس دا یهودیانو ته دا خبره اوس دا یهودیانو په هم لږ هغه څه وي څه چې جن شیطانانو وي یعنې جادو وغیره. ځکه ورته الله تعالی جواب ورکړو چې ما کفر سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی. کفر څه مطلب یعنې مراد جادو یعنې سلیمان علیه السلام جادو نه و کړی. نبی صلی الله علیه وسلم نبی چې دی جادوګر نه هغه جادو نه و کړی بلکې شیطانان به جادو کو خلکو ته به د جادو تعلیم ورکو. دلته شیطانانو مراد صرف شیطانان نه دي بلکې انسان شیطان هم مراد دی. یعنې انسانان هم چې شر کارونه څوک کوي هغې ته هم مطلب خلکو ته به لکه چې هغه ټایم جادو وغیره خول هغې ته هم شیطانانو ویل شو. یهودو با سلیمان علیه السلام نوم استعمالو چې هغه جادو کو ځکه مونږ هم جادو کوو ځکه الله تعالی سلیمان علیه السلام بروزیمه کړو چې هغه جادو نه و کړی. د یهودو دویم کار دا و چې دوی پسې به اون ختل یعنې په بابل کې دوه فرشتو چې لکه څه نازل شوي وو څه نازل شوي په هغې باندې بعض وایي چې هغې په هغې جادو نازل و بعض وایي چې نه جادو نه بلکې دوی صرف خلک منې کولو بچ کولو دپاره دوی د جادو خبرې خولې وي چې دا مه کوئ یعنې داسې طریقې مه کوئ. مګر یهودو په دې پسې اون ختل په کار خو دا و چې دوی نه کول مګر دوی هغې پسې اون ختل. حالانکې فرشتو ورته وایي چې دا کارونه مه کوئ ګورئ دا ستاسو امتحان دی. بعض تفسیر کې راځي چې دې خلکو د جادو ډېرې طریقې ورتلې یعنی فرشتي ذکر راغلي وي چې دی به دی منې کول چې دا به تاسو کفر ته ورسي دا طریقې دا مه کوئ. مګر چا ایمان پرېښودو نو د دې فرشتو نه به جادو زده کو. او دلته پته لګي چې د هر څه چې د دې امتحان و د فرشتو راتلل جادو خبرې فرشتو سره مطلب دا خبرې زده کول نو ښې خبرې مې فرشتو سره مګر دې ښې خبرې نه منلې. فیعلمون هغې به جادو زده کو. دلته کې د دې د زوال پته لګي چې د حد نه ووتل په کفر کې او دا هغه وخت چې موسی علیه السلام وفات شوی و. داود علیه السلام سلیمان علیه السلام هم وفات شوی وو. کتاب یې شاته پرېښودو هغه جادو یې زده کو کوم چې ډېر بد څیزونه وو یعنې د ښځه خاوند په منځ کې خاص کر د دې دپاره به دې جدایي راوستلې. جادو په باره کې اسلام څه وایي؟ جادو اوس هم شته خلک یې کوي. جادو ګنده کار دی دې کې د شیطانانو مدد اخیستل کېږي او جادو حق په ځای باندې یعنې مطلب خلکو د باطل طریقې ښایي. جادو ډېر قسمونه دي دشمن جوړولو یا د چا کې جدایي راوستو یا د چا بیمارولو مصیبت راوستو د څیزونو کې کېږي. جادو ته کفر ولې ویل کېږي؟ انسان الله تعالی بیا مایوس شي غیر شرعي لکه حرام باطل طریقو کې ونخلي او جادو کبیره ګناه دی. او جادو به څنګه زده کېږي؟ دا ډېر ګنده طریقو سره زده کېږي او فاتحه سوره فاتحه د الټه لیکل کېږي ګنده وینې سره او قرآن آیتونه ګنده وینې سره لیکل کېږي. حرام تعلقات په ذریعه باندې دا هر جادو زده کېږي. شیطان کوره بغسته کېږي په دې کې شیطان ته ځان نږدې کېږي مطلب نږدې کولو دپاره ډېر غلط طریقې کېږي بغیر د وضو مونځ کېږي. نو دې طریقو سره خلک جادو زده کوي. نو ځکه اسلام کې جادوګر له تلل حرام دي بلکې د جادوګر سزا قتل ویل کېږي. جادو کولو والا یا جادوګر له تلو والا داسې وي لکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړو هغه بیا مسلمان نشي کېدی. نن خلک ځي او خلکو نه تپوسونه کوي بیا هغې نو هغه مطابق بیا ژوند تېروي څنګه ورته هغې وایي. د جادو علاج څه دی؟ جادوګر له تلو نه مکمل توبه کول مصنوع طریقې سره دم کول کم طریقې موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم ښوولي دي 4 کول 4 کول ولایت الکرسي ویل سحر او ماښام د حفاظت دعاګانې دي هغه ویل سورې فلک سورې ناس ویل او دمول ګناهونه پرېښودل مونځ پابندۍ سره کول په کور کې څه قسم تصویرونه وغیره نه دي ساتل. میوزیک یعنې چې څه ده حرام څیزونه دي هغه نه دي اورېدل نه کور کې لګول دي. قرآن تلاوت ډېر کول رقیه شریعه لګول او د حیا په باره کې هم ډېر زیات خیال ساتل یعنې هغه څیزونه چې د کور نه ختمول دي په څه باندې چې د الله رحمت کور ته نه راځي نه رحمت فرشتې نه راځي. نو سهار او ماښام ذکر باوضو اوسېدل مصنوع دعاګانې دا څیزونه د الله کلام چې دی ذکر
د سيزونو انسان بچ کول شي ان شاء الله. په کوم کور کې چې ذکر کیږي شیطانان هلته نشي راتلی. جادو علاج د پاره نهار په سحر نهار باندې وو اجوا کجور نبی صلی الله علیه وسلم خولې دي. په هغه ورځ بس قسم زهر یا جادو اثر نه کوي. په دې سيزونو سره الله تعالی زموږ حفاظت کوي ان شاء الله. او هر ورځ د هر سکول دي چې د مخ کې نه مونږ ته ډېر صحت یاد ان شاء الله موږ بچ شو. بني اسرائیل به اصل جادو د ښځو خاوند په منځ کې جدایي دپاره کو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې جادو شیطان ډېر خوشحالېږي چې ښځه خاوند په منځ کې جدایي راشي. او ښځه خاوند جدایي سره خاندان تعلقات هر څه خراب شي، اولاد ګډوډ شي، اولاد تربیت صحیح ونه شي، رانه نسل ټول خراب شي. او دا غلط کار به هغې کو. نن هم دا کیږي، جادو هم کیږي. کم جادو چې یعنی جادو نه هو نو داسې خبرې داسې که جادو نه نو داسې خبرې داسې طنزونه چې خاوند مطلب ښځه خاوند په منځ کې تعلقات خراب کړي چې هغې د یو بل نه بیزاره شي او شیطان په دې ډېر خوشحالېږي. او بیا هم نن مسلمان دا کار کوي. په کار دا ده چې انسان ځان ښه په کارونو کې مصروف کړي، ښه کارونو کې نیک کارونو کې چې آخرت فایدې کار وکړي شي. وما هم بضارین نشي هغې ته نقصان رسول یو بنده ته هم یعنی تر دې چې د الله اذن وشي. د مؤمن د ایمان پکاري بلکې دغه ایمان هم چې د الله د اذن بغیر هیڅ کار نه کیږي. يهودو به وي چې موږ جادو وکړو نو دی په تکلیف شول. الله فرمایي چې زما اذن شي او شي نو الله غي کار کوي. زما اذن نه شي نو هیڅ کار نه کیږي. او کوم خلکو چې د الله ذکر دعاګا د الله دعاګانې الله نه سوري د الله ذکر کوي دعا کوي نو الله په هغه فرشته مقرر کړی هغه د بس قسم نقصان څوک نشي رسولي. الله تعالی دلته فرمایي چې هغه چې لکه دی هغه سيزونه زده کوي د څه چې ډېر نقصان ورکو فائدې ولا نه ورکوله. یعنی که چاته دا پته ولګین هغه به ولې پیدا جادو وغیرہ کوي مګر د دې د الله په خبر یقین نو ایمان نو صرف خپل ظاهري فائدو ته دنیاوي کاروبار ته قتل. ولقد علموا يهود ته دا هم پتا ما چې څوک دا اخلي نو دی له آخرت کې هیڅ نشته. کفر لار خوخه کړه دي نو آخرت برباد شو. هر څه لږ فائدې ته قتل د لږ فائدې غستو د پاره کول. نو څونه بد دي چې دی سره خپل نفسونه خرڅ کړل. لو کانوا یعلمون هغه ته پته و چې دا د آخرت نقصان دی بیا ولې دي لکه بیا ولې دا ویل شو چې کاش کاری ته پته وي. یعنی هغه ته حقیقت علم پته نه و صرف سرسری ظاهری علم ورته پته و. جادو حرام دی نن موږ ته هم دا پته را جادو حرام دی حساب کی ساګانشتا بیا هم انسان غافل ګرځي د داسې سيزونو نه. نو څوک ځان بچکول نه غواړي او څوک ځان بچوم نه کې ظاهر خبره ده چې پروا نه کوي نو داسې علم څه فائدہ نه. علم هغه فائدہ ورکوي چې عمل ورسره هم وي. یعنی څنګه چې يهوديان سره علم او دي عمل نه کوي ځکه دې نقصان کې شول. نو په دې ایتونو کې موږ ته سبق دی چې صحیح علم اصل دغه مطابق عمل کول چې د جون مقصد مطلب څنګه جوړ شي او علم سره عمل هم پکاري او ګناهونه بچ شي انسان. آیت نمبر 103 دی ولو انهم امنوا واتقوا. الله تعالی فرمایي چې دې ایمان وروړي وي یعنی دا غلط کارونه پرېخي وي او په نبی ایمان وروړي وي نو دی یعنی هغه يهود چې لکه مخکې نو دا اوس يهوديان مدینه والدین اوس هم جادوګری دی کوله. ځکه تو فرمایلی شو کاش چې دی په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي وي تقوا اختیار کړی وي او د دې چې دی دا اجر الله سره ډیر زیات غټ دی. یعنی دې ته هم دا ملو شوی مګر دې اجر ته نه کتل د دنیا فائدو ته وکتل او انسان آخرت ایمان نو چې لکه هلته برته هر څه ملو شنو ولې به ایمان نه وروړي تقوا به کوله او کاش چې غینن په دې بده خبره نو مونږ به په دنیا کې مطلب آخرت کې به موږ بهترین بدله ملاوي ته موږ بیا ولې خپل نفسونه خرڅول یعنی ولې موږ ځان نقصان کو او کاش دې ته پته وي. آیت نمبر 104 دی یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. شاته د جادو خبرو شو هغه به هم څه الفاظ استعمالول او دلته هم د دې خبره ده چې دی به لفظونه استعمالول. یعنی چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې مناس نه دی به خبره تاولې ځکه چې د دې پزړه کې دماغ کې ګندګي و د دې خراب نیتونو سره به دي کې ناستنه نه زده کول د پر دین راتلل. دا طریقه به دې مخکې کوله او دې اوس هم داسې کوله نبی صلی الله علیه وسلم سره او شاته خلکو به خبره تاولې حتوتن پځې باندې حنتتن ویلو او راغینا پځې راغینا وی راغینا مطلب چې د چرواها یعنی د اغي د یو قسم کې د اغي مزاق او الله تعالی د خپل نبی پښان کې د ګستاخی نه وخوخه یعنی د الله خوخه نشو ځکه الله تعالی مؤمنانو ته وی چې تاسو خبره بدل کړئ یعنی دا يهود خو نه بدلی یعنی تاسو به آینده نه پس راغینا نه وای وانظر نه وای یعنی دې تاسو لکه موقع ملو شو مطلب چې دي کافرانو ته يهوديان ته موقع ملو نشي د مزاق کولو دلته پته لګي چې الله د نبی شان کې لږ ګستاخی هم نشي برداشت کړي یعنی نه برداشت کړي شو چې دا نه لکه د مسلمانانو سره حال دي چې دی نبی پسې د نبی ودونو پسې د غي طریقو پسې سنت پسې خنداګانې کوي مزاق کوي نو زموږ بس حالي. الله تعالی فرمایي اے مؤمنانو تاسو
واسمعوا یعنی غور سره واورئ، غور سره خبره واورئ چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره پوه شئ، نو بیا تاسوونه به نه کوئ. راغې نه پسې به وانظرنا وایي، او دلته کې د مجلس آداب هم بدلېږي او د نبی بهترین مقام عزت هم بدلېږي. دی به راغې نه ولې وي، یعنی چې کله کله به راغې نه به ځکه وي چې کله به لکه صحابه کرام په خبره پوه نه شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم به سوال وکړي چې زموږ طرف ته لکه رعایت وکړي، نو یهود د دې خبرې نه غلط مطلب واغستو. وللکافرین عذاب الیم، او کافرانو لپاره دردناک عذاب دی. دلته کې يهود ولې لکه اون ویل شو چې ډیره دردناک عذاب دی، کافرین ولې ویل شو. يهوديان او منافقان دواړو به داسې کول، څوک چې داسې کارونه کوي نو د الله په نس هغه کافران دي. څوک چې د نبی په شان کې بے ادبي کوي، ګستاخی کوي، د خبره نه مني، نو هغه داسې به انجام دي. او عزت چې عزت ورکول الله پاک دی، یعنی د الله په نس باندې عزت ولا غسوک دي څوک چې ایمان وروړي. آیت نمبر 105 ته ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب. دلته کې د دې د زړونو حل بیان شو، یعنی دا د دې لکه چې د دې نه مني د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي، د دې په جبو غلط الفاظ ذکر راځي چې اصل وجدا چې د دې زړونو کې حسد دی، یعنی زړونه ګندري. اهل کتاب والو یعنی چاته چې لکه حق هر څه پته و، د مشکین هم دین نبی صلی الله علیه وسلم ته نشو کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خیر ملو نشي، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم ته د خیر خدای الله طرف نه لکه ولې ملاويږي. نبوت کې مونږ لکه ولې نه راتلو، مشکین زدا مسله چې مونږ کې غټ ور سردارانو په مونږ کې ولې رسول نه راتو، دا خو یتیم هلکو د سره خو سنو، یعنی دا د دې حسدو په انسان کې چرایشي که هغه قوم کې راشي یا جدا جدا انسان کې راشي، نو دا د انسان لکه دا انسان بربادي، دا حسد چره حسد د انسان ټول نه کې خوري. دلته کې د کم خیر ملاوي دو خبره ده چې لکه ولې نبی ته خیر ملاو شو، نبوت یعنی نبی صلی الله علیه وسلم ته ولې ملاو شي په دې خفو. دویم دا چې مسلمانانو ته فتوحات یعنی کامیابی ملاوي دي، بدی هم لکه دی خفو چې لکه د دې ځای کې دا چې مسلمانان ولې کامیابیږي ولې مضبوطیږي. والله یختص برحمته من یشاء، دا د الله خو خارج چاله هم وغواړي خپل رحمت ورکړي. ولې الله تعالی به تاسو نه تاسو کوي چې نبوت چاله پکار دي. نن هم که څوک حسد کوي نو د الله جواب دی غیدا چې د الله مرزي الله چاله غواړي اولاد ورکړي، چاله دنیا ورکړي، چاله سو ورکړي، څوک هیڅ هم چاله څوک نشي ورکړي سوای د الله نه. او دلته بدل کې قران يهود او صحابه دواړو ته ملو شو، مګر چا چې حسد وکړو ای کافران شول، او چا چې مرغي مؤمنان شول کامیاب شول. او دې حسد نه کړ ځکه چې بدن توجه وکړه. والله ذو الفضل العظیم، الله تعالی لوی فضل والده، فضل دا غپلاس کې دي چې چا باندې غواړي کولی شي. دا الله نه فضل غوښتل پکار دي، هغه په هر چا فضل کولی شي. نبوت ورکو دا د الله خو خدا چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ورکړي او ورکړو، او باقی چې سم هم پکار دي الله نه انسان غوښتي شي، الله هر څور کول والده. آیت نمبر 160 ما نسخ من آیت او ننسها. د دې آیت مخکې هغه حالات ګورو چې کله يهوديان به بالکل په حرام نه کېناستل، بعض آیتونه چې به منسوخ شول نو دی به مسلمانانو ته وی کړه د الله کتاب نو دا بدل ولې شو نه بل حکم د دې په ځای ولې راغی. زمونږ په تورات کې خو به داسې نه کېدل، نو الله دې له جواب ورکو. بعض حکمونه چې منسوخ شول بدل شول نو د هغې هم څه وجه وه، یعنې هغه وخت شریعت بدل و، بعد کې بیا بدل و. یهودیانو به په دې باندې اعتراض کو، مثلا قبله چې وه اول د بیت المقدس وه او بیا بعد کې بدله شوه. نو الله تعالی ورته فرمایل چې مونږه نه دې نسخ کړې. نسخ څه مطلب، یعنې بدلېدل، په بدل کې بل راوستل. دویمه معنا دا هم ده مټاول، لرې کول. او دریم مفسرین دا فرمایي نسخ درې قسمونه دي. یو خدا چې تلاوت هم منسوخ شو، یعنی حکم هم منسوخ شو. دویم حکم باقی دی، تلاوت منسوخ شو. مثلا یو ښځه چې هغه 15 ځله ماشوم ته لکه پی ورکوي نو د هغې رضاعت ثابت شو، دا حکم اوس نشته، دا آیت نه ښکاري او حکم شته. او دریم دلته تلاوت شته، او نو کې دریم دا قسم دی چې تلاوت شته حکم منسوخ شو. امام شوقانی د دې 15 مقامات خولي دي، د هغې تلاوت کیږي مګر حکم د هغې منسوخ دی. آیت نمبر 181 سورة البقره. دلته کې د وصیت کولو خبره ده کنه چې د وراثت احکامات سورة النساء کې راغلي، نو اوس د وصیت ضرورت نشته. دویم دا دی سورة النساء آیت کې آیت نمبر 15 کې چې لکه ښځې بې حیث کار وکړي نو هغې د کور کې قید کړي شي. سورة نور کې د دې سزا بیا وویلې شو، نو ځکه اوس کور کې نه دي بندول. دریم سورة البقره آیت نمبر 214 کې چې د ښځې عدت 1 کال دی، نو کور نه 1 کال به دا نوځي. بیا د آیت 234 سورة البقره کې چې حکم راغی نو د عدت 4 میاشتې لس ورځې شوې، نو بیا د 1 کال دا والا خبره منسوخ شو. څلورم سورة الانفال کې آیت نمبر 65 and 66 کې په دې وجه بیا د 65 حکم ختم شو. یو مسلمان به
د لس کافرانو مقابله کوي، بیا معامله هلکه شوه چې یو مسلمان ورته دوه کافرانو سره مقابله کوي. لکه دا مختلف خبرې دي چې موږ پوهیږو دپاره. او پنځم دا سوره محمد آیت نمبر 4 منسوخ شو چې تاسو لا قیدي راشي یا ته فدیه واخلئ یا یې پرېږدئ، یعنې هسې یې پرېږدئ، مګر غلام یا لونډي یې نشي جوړولی. بیا چې سوره حزاب کې آیت نمبر 50 راغی چې مطلب دی کې الله تعالی حکم راغی، سوره محمد آیت نمبر 4 منسوخ شو او دې ته بیا د قیدیان غلامان لونډیان جوړول اجازت ملاو شو. اور دا منسوخ کېدل حکم چې دا به د الله د طرف نه راتلو. الله تعالی فرمایي چې الله چې څه منسوخ کړل نو یا خو د هغې نه بهتر څه حکم راغی یا د هغې په شان د هغې برابر حکم راغی. یهودیانو ته د خاص ځای یعنې د عبادت حکم و، نن موږ ته فرمایلی شوي دي چې نو تاسو لکه لازمن د دې دپاره یعنې تاسو لپاره چې دا ځمکه ده دا تاسو لپاره پاکه ده، کوم ځای کې چې تاسو مونځ کول غواړئ نه کولی شي. بعض څیزونه چې هغې حرام کړي وو نو په موږ حلال کړي شوي دي، مالی غنیمت په هغې حرام و او په موږ حلال دی، نو موږ ته په شریعت کې اساني راکړې شوې ده او په دې کولو کې ثواب ډېر زیات دی. الله تعالی په هر شریعت کې بدلې کړې دی او ډېر مطلب لږ ډېر لکه شوی دی. څنګه چې آدم علیه السلام په وخت کې د رور خور نکاح جایز وه، آدم علیه السلام د اولاد بیا بعد کې دا حکم دا ختم شو، یعنې آدم علیه السلام زمانه کې خو بیا بعد کې دا حکم ختم شو. په بني اسرائیل والو د یو سړي سره د دوه خویندو نکاح جایز وه، اوس داسې حلال نه ده، یعنې جایز نه ده. الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. تاسو اعتراض ولې کوئ؟ ولې تاسو ته پته نشته چې الله په هر څیز قادر دی، یعنې هغه په دې قدرت لري چې یو حکم منسوخ کړي او بل پکې راولي. آیت نمبر 107 دی الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. الله فرمایي ولې تاسو ته پته نشته چې بادشاهي صرف د الله ده، یعنې حکم صرف د هغه چلیږي په ځمکه او په اسمان. د دې خبرې مطلب دا چې تاسو څوک یې چې د الله په حکم اعتراض کوئ، او دا هم مطلب دی چې تاسو د چا په حکم اعتراض کوئ؟ هغه بادشاه دی، حکم خو د هغه چلیږي، د هغه مرضي مطلب چې هغه څه هم وکړي کولی شي، د هغه قانون دی، هغه پوهیږي. او د مؤمن بس دا کار دی، دا نشانه دی چې هغه سمینا و اطعنا وایي، هغه اعتراض نه کوي. د مؤمن درې نشانې دي، یو خدای چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ته د هر څه نه زیات محبوب وي. دویم دا چې دوستي او دشمني هغه د الله لپاره کوي. دریم دا چې کفر درته واپس کېدل هغه ته دونه مشکل لګي لکه څونه چې ژوندي اور کې سوځېدل. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله چې د ځمکې اسمان بادشاه دی، که هغه تاسو ولی او مددگار نشو، تاسو ولی او مددگار نشو، نو بل هیڅوک نشته دغه نه علاوه حفاظت کولو والا، نه دوست نه مددگار، نه بل څوک تاسو دوست او مددگار نشته. که تاسو په الله اعتراض وکړو نو څوک به تاسو دوست او مددگار نه وي، نه دنیا کې نه آخرت کې. آیت نمبر 108 دی ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الله تعالی فرمایي تاسو غواړئ، یعنې ولې تاسو غواړئ چې تاسو هم هغسې سوالونه وکړئ څنګه چې موسی علیه السلام نه شوي وو. یهودیانو چې به مسلمانانو ته داسې خبرې کولې، نو هغه خلک چې کمزوري ایمان ولرل نو هغې به د نبي صلی الله علیه وسلم نه سوالونه کول چې تاسو ووایئ چې رښتیا داسې لکه داسې ولې وشول، یعنې دوی به دې مطلب دی چې کنفیوز به شول، ځکه به دې سوالونه کول. او سوال کول بد نه وي، مګر بعض سوالونه د اعتراض دپاره کېږي او بعض د زده کولو دپاره، اعتراض دپاره نه دي کول پکار. صحابه کرام دا حالو چې لکه هغې ته پته ولګېده چې نبي صلی الله علیه وسلم منې کړي، نو دوی به بیا سوالونه نه کول، هغې به ډېر یېرېدل چې چېرې به سوال نه کوو. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې صحابه صرف لکه 2 سوال کړي وو، 12 سوالونه کړي وو، لکه په قرآن چې کله مطلب هغه په قرآن کې چې کوم راغلل، الله تعالی دې سوال نه ځکه منې کړل چې خپل نبي صلی الله علیه وسلم تکلیف مه ورکوئ. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. څوک چې د ایمان په بدله کې کفر واخلي او سیده لار نه ګمراه شي، یعنې ګمراهي اختیار کړي، نو دې ګمراه شول. او دلته پته لګي چې د انبیا نه سرکشۍ سره سوال کول ایمان په بدله کې کفر اخیستل دي. نن نبی صلی الله علیه وسلم خو نشته، مګر په حدیث اعتراض کول دا ولې لکه دا ولې داسې دي، ولې داسې کول، دې باندې اعتراض کېږي، نو د ایمان ختمېدل دي دا، ځکه چې په نبي صلی الله علیه وسلم چې څه هم وي نو هغه د الله حکم و، نو نبي صلی الله علیه وسلم اعتراض نه دي کول پکار.